بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو کوربار باچا او تاسو ګورئ باچا بشل. قدرمنو کتونکو، موجود دا ټیم د خپل سوات په ښایسته علاقه کې راتکوټ او کلاکوټ په دې منځ کې کومه چې باروی ورته ویل کېږي. نن د یو داسې رور سره د یو داسې مشر سره ستاسو ملاقات کومه چې هغه په یو داسې ځای کې ژوند کوي چې په هغه ځای کې به زه څوک د چا خبره چې څنګه موږ په تېرو ویډیوګانو کې دغه یو کور ښودلی چې یاره په دې کور کې به څوک په لک شپه ونه کړي، زه وایم چې په داسې ځای کې به څوک په 1 کروړ روپۍ هم شپه ونه کړي. نو د یو داسې ورور سره ملاقات کوم او تاسو به د هغه دغه استوګنې په کوم ځای کې چې هغه پاتې کېږي چې په هغه ځای کې هغه دغه ځای دروازه څنګه ده او هغه بیا دغه ځای ته خیږي څنګه، او په دې عمر کې یقین وکړئ چې زموږ سره ډېر ملګري په دې ټایم کې موجود دي. نو د دې ویډیو شروعات نه مخکې به موږ ټرای نه کړو چې یاره په دغه ځای کې به مطلب موږ ته خطو، خو چونکې موږ ونه خطو. دا تاسو کتی شئ په دې ټیم نه لاندې چې کوم دی دا رور ژوند کوي، د سره به خبرې اترې وروسته کومه. تاسو له اول دی وګورئ چې دی په دې ځای کې څنګه ژوند تېري او دی دې ځای ته خیږي څنګه. دا تاسو کتی شئ ګورئ. دا د ده چې کوم دی د ده د استوګنې د ځای دغه وړه شان تمګی دی، یعنې لږ مخکې راشه. نو دا دی په دې طریقه باندې چې کوم دی خیږي. یقینا د دې لاندې ځای ته داسې خاص څه نشته او په دغه ځای کې به بره تاسو د کیمرې په شیشه تاسو ته اوس ښایو چې یاره دی په دغه ځای کې د ده بشتره کم ځای ده او باقي نور د ده د کم استعمال کم لږ ډېر سامان چې دی. نو دا کتی شي یقینا ملګرو چې دا څومره په مشکله باندې په دې عمر کې دې ځای ته خاطه یقینا ډېر زیات ګران دي، چونکې ما پخپله به څو ټرای نه وکړې خو دغه ځای ته زه ونه ختی شوم نه، یعنې بیا مطلب دا دی چې واپس راغم. د تاسو کتی شي اوس به انشاءالله کیمره موږ بره خیجو او د ده چې په کوم ځای کې شپه کوي، سمولي خوب کوي، دغه ځای به هم تاسو ته ښایو. کیمرامین صاحب لږ مخکې لاړ شه. دا تاسو کتی شي دا د ده دغه استوګنې ځای دی. دا دی چې په کوم ځای کې ناست دی دا مشر دا رور، نو دا د ده د سملاستو ځای دی، یعنې په دې ځای کې دی خوب کوي. او د ده دا وینا هم ده چې یاره د شپې اکثر دا تمګی دی یو طرفه زه ځان پسې دغه هم کوم، نو بیا سپي راشي نور داسې قسمه ځناور چې یاره د دې ځای لاندې ناست وي او بنګارې کوي، یعنې چغې وهي. نو ډېر د یېرې وخت هم تېروي چې یاره په دې ځای کې شپه تېرول ډېر زیات ګران کار دی. دا له پاسه به تاسو کتی شئ دا پترې دي او په دې ځای کې چې کوم دی دا د کور هم دی او دا د چا خبره چې یا خلک وایي دا مې کور دی او مې ګور دی، نو دا دغه دواړه دي. ښکته راځو اوس په چې کوم دا مشر څنګه راکوزېږي دغه به هم تاسو ته ښایو. دا یقینا تاسو کتی شئ ملګرو په دې طریقه باندې چې کوم دی دا مشر راکوزېږي، نو ډېره د افسوس خبره ده چې یاره په داسې ځای کې ژوند تېرول ډېر زیات ګران کار دی. دا تاسو وکته او د ده دا وینا ده چې یاره الله مکه اوس مطلب که یو لږ مخکې زه پاتې کېدم یو څو کلونه مخکې، نو په هغه وخت کې یعنې څومره چې عمر تېرېږي د دې سره سره چې کوم دی سړی کمزوری کېږي، بوډا کېږي. نو دا راته د ویډیو نه مخکې مو وویل چې یاره په دې ځای اوس زه کله کله یېرېږم هم چې یاره که د دې ځای نه زه لاندې رالم الله مکه دا د ځای دی. دا لاندې کیمره ونیسه. نو دا ځای چې تاسو ورسره دا خوا کتی شئ که چېرته یاره زه د دې ځای نه الله مکه راغوځار شوم نو ډایرکټ په زما ملا الله مکه ماته یي. نو د ده سره یو څو خبرې تېرې کوم چې دا ژوند څه تېرېږي وړی څه ارمانونه دي. کتونکو دا هغه مشر را سره ولاړ دی، د ده سره یو څو خبرې تېرې کوم چې یاره د خپل ژوند په حواله راته څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې دا ځای به موږ د کیمرې په شیشه باندې د کتونکو ته وښو چې یاره ته دې ځای ته ډېر په مشکله باندې خېږي، بیا راکوزېده د هغې نه ډېر زیات ګران دي. نو الله مکه څنګه چې تا خبره وکړه چې یاره دې ځای نه راغوځار نه شم، څومره موده دې شو په دې ځای کې؟ په دې کې زما 12 کاله کېږي. 12 کاله. نو زما چې څومره خیال تقریبا 6 کاله یا وړاندې خو به ته مطلب صحت برابري په اسانه به ختی شو کوزېدی شو، اوس وخت پکې بلها تېر شو، اوس ته څه مشکلات په خطو کوزېدو کې؟ اوس خو راته دا مشکلات چې بس خطی نه شم، کمزوری شوی یم او بس په لوی کوشش باندې خېږم. دا راته ووایه چې په دې ځای کې د شپې خو دا ډېره خوشکه ده، مطلب دا د سپي به هم راځي مختلف قسمه نور خلک، نو د هغو څه یره یا د ځناور دلته ستا دې ځای لاندې ودرېږي څه یېرېږم دلته ګبراو یم. دا راته ووایه ته چې په دې کوم ځای کې ژوند تېری دا ځای ستا خپل دی؟ نه دا خو چا پردی ځای دی، پردي ځای کې پاتې کېږم. نو هغه د دې څه کرۍ وغیره څه د نه علي؟ یاره وایي ته عاجز یې ستا نه موږ څه کرۍ والو، ستا نه به څه کرۍ والو. نو په دې ځای کې خو دا ژوند تېرول ډېر زیات ګران نه دي، خوشحاله کې خپئ په دې ځای کې؟ یاره چې بس عاجزي ده، غریبي ده، نو څه به وکړو، بل ځای راته میلاویږي نه. دا راته ووایه چې ډېر مشران ډېر روریان به تا ګوري دا ټایم پاکستان کې نور وغیره بهر ملکونه سعودي دوبۍ کې په دې سار باندې ستا د ژوند د بدلېدو لپاره دا خلک څه وکړي، ستا څه قسمه مدد وکړي چې یاره ستا د دې ځای نه بچ شي، لکه دې ځای ته دا خاته کوزېده او دا ژوند دې لږ ډېر بدل شي، په زړه دې څه ارمان دی راته لږ ووایه. یاره جی بس زړه مې دا ارمان دی چې یاره
چا راله داسې ځای راکړی چې دې مشکلاتو نه دې ځای نه به زه راوغورځېږم مړ به شم اورې دا ځای ډېر ګران دی او مخکې ښه ومه خطا شوم او اوس چې دی نو اوس دغه شی یم دا کمزوری شی یم اوس که مې لاس دغه شو راغلی به یم کته به مړ یم مطلب دا چې هغه ځای څنګه تاسو په ویډیو په اوله کې وکړو کتونکو چې یاره دغه ځای ته خاته ما چې څنګه تاسو د کیمرې په شیشه باندې کتو نو چې یاره هغه لاندې ځای ته هم ډېر زیات وران دی چې ته له هواره یې نو سړی وایي زه پرېږده خو بهرحال الله مکه چې د دغه ځای نه چې د دی را نه شي دا راته ووایه چې په دې ځای کې خو ته پاتې کېږي نو دا ډوډۍ سهار چای وغیره دا د څه حساب وي یاره جي ډوډۍ خو جو بس ځانه چې تنون ورالمه او یو بل راکړي او ځانه دغه د ګتې د بوتلو کار کوم او اوس کولی هم نشم کمزوری شی یم بیمار یم دا راته ووایه ستا سره موبایل خو ستا نه ما تپوس وکړو چې نشته موبایل در سره نشته موبایل را سره نشته جي موبایل در سره نشته کتونکو په دې سکرین باندې به تاسو ته چې کوم نمبر ښکاري بهرحال دا خو زموږ د وټساپ نمبر دی په دې پیج کې هم زموږ دغه نمبر دی نو بهرحال دی زموږ سره نږدې پاتې کېږي انشاءالله څوک هم چې ړسوان دي غواړي چې یاره د دې مشر سره د دې رور سره مدد وکړي نو بالکل هغه زموږ په نمبر باندې رابطه کولی شي باقاعده به د هغه زه نوم لیکمه دا نه چې د نور فاونډیشن په شان چې یاره پلان کې د دونه ځای نه دونه روپۍ رالیږلي دي نو پای کې بیا ډېر خلک چې کوم دی ګمانونه کوي چې یاره ده به پکې ځانه څومره پیسې واخلي نو دا نه د هغه رور نوم به باقاعده لیکم او دومره پیسې راواستولې یا وغیره چې څوک څه قسمه مدد کولی شي دا نه چې خاص پیسې وغیره د سره د میاشتې خرچه یا د ته وړه راواچوي یا د نور څه نور داسې څه د میاشتې د داسې ضرورت چې هغه له پوره کولی شي نو صرف په پیسو ډیپنډ نه دی یعنې په پیسو باندې ضروري نه چې یاره دلې د خامخا پیسې راشي نور داسې قسمه مدد د پیزار د کپړې انسان د ډېر ضرورت دي نو کم ملګري که مدد کول غواړي نو هغه د ده سره موبایل نشته باقاعده زه به دوباره بیا راځم او د خپل نمبر په دغه باندې به چې کوم دی چا څومره مدد کړی وغیره به د ده سره بیا هغه ویډیو هم شیر کوم او ستاسو امانت چې کوم دی دته به راسو نو که کوم ملګري مدد کول غواړي ما سره رابطه وکړئ کوم ملګري چې غواړي چې مدد نشي کولی او دا ویډیو چې څومره کسان هم ګوري نو د الله د رضا دپاره شیر کړئ کیدای شي په تاسو به دې شیر کې به داسې یو ملګری راپاسي چې هغه د دې روز سره څه ضرورت یا به پوره کوي